تاسو ورته متوجه یاستئ ډېر خاینین غاصبین نن هم د وطن په آبادۍ باندې خفه کېږي. موږ خو غواړو چې وطن آباد شي هغه چې د هر چا په لاس وي، خو نن چې وطن د آبادۍ په لور قدم اخیستی دی بیا نو هغه غاصبین چې تل یې د چا د خوا جب ته څه راغلي دي نو په افغانانو باندې تورونه لګوي او د افغانستان په ګټو باندې خفه کېږي. مبارزه دې ته نه وایي، مبارزه دې ته وایي چې کله حق راشي د حق ملګرتیا وکړي، هغه که د هر چا له خوا وي او چې خیانت کوي که هغه هر څوک وي، ستا په حزب، ستا په پارټۍ یا ستا په جماعت کې وي، باید ګوته پرې کېږدي. دا ټول هېوادونه همداسې آباد شوي دي چې دوی ټول یو د بل خلاف وي، لیکن په دې کې چې غصب مه کوئ، په دې کې چې سم کار وکړئ، په دې کې چې ملي ګټو ته متوجه شئ، په دې کې چې د خپلو شخصي ګټو نه تیر او د ملت د ولس د خاورې ګټو ته حق اولویت ورکړئ، په دې باندې یو د بل اختلاف کوي. بیا چې کله په یو په چوکۍ کښېني بیا نو دواړه لوري یا درې واړه لوري دوی بیا کوښښ کوي چې څوک ښه کارونه وکړي، څوک وطن آباد کړي، څوک ولس آباد کړي. موږ بدبختانه چې تل د خپل شخصي اعراضو او د شخصي ګټو دپاره مبارزه کوو تر دې چې وطن وران، ولس ووژنو خو خپل جېبونه ډک کړو. د وطن بچي معلوم دي، خاینین هم معلوم دي، هر څوک یې پېژني. وایي په تیارې کې هر څوک ډارېږي خو څوک حل وایي او څوک یې نه وایي. الله مو ښاد و آباد لره، یو بل ته لاس ورکړئ او یو د بل نه قربان شئ.